السلام علیکم ګرانو او ګورونو کتونکو زه یم ستاسو کوربه زبیر حسرت او زمونږ د خپرونې لړۍ ده امیل. په امیل کې موږ تاسو ته د ضلع نوښار د نامتو شخصیاتو، د پیاوړو شخصیاتو، د سپېڅلو شخصیاتو، د روحاني شخصیاتو، د ادبي شخصیاتو، د محققینو، د ناقدینو او د پخوانو کلاسیکي او د ولسي شاعرانو په هکله باندې خبرې اترې کوو او دا خبرې اترې چې کوم دی نو تاسو ته پیش کوي تاسو وړاندې راولي څوک د افغان ټلویزیون په شیشه باندې راځي. نو زمونږ د امیل کوم لړۍ چې ده دا دوام لري او په دې کې نن چې زمونږ کوم ګلاب دی، کوم خوشبویه معطره، نو هغه یو ولسي شاعر دی. دغه ولسي شاعر د خیشکی پایان سره تعلق ساتي، د ضلع نوښار د خیشکی پایان اخون میر حسن احسن بابا. نو دا د چاربیت شاعر دی، د لوبې شاعر دی، د نیمکې شاعر دی، د بګتۍ شاعر دی، د رباعي شاعر دی او څومره ولسي اصناف چې دي نو هغه د دې په شاعرۍ کې راغلي دي. اخون میر حسن بابا چې د بابای خیشکی په لقب باندې هم یادېږي، په د محمد حسن په کور کې په کال 1904 کې پیدا شو او دغه د محمد حسن بابا چې کوم دی نو د بابیانو د کوزه خیشکو سره تعلق ساتلو، چونکې دوی په بابیانو کې حسابي کی او دغه بابیان چې دي په افغانستان کې هم شته. نو د افغانستان د دوی نیکونه د خیشکی پایانو ته راکوچېدلي دي او دلته چې کوم دی نو میشته شوي دي او خپل ځمکې زمیندارۍ کړي دي، مزدورۍ کړي دي، خوارۍ کړي دي او استوګنه کړې ده. بلکې تر اوسه پورې چې کوم دی نو د دوی نسلونه په خیشکی پایان کې را روان دي او د دوی یو چشم و چراغ چې دی نو هغه مونږ ته د سید الامین احسن خیشکی په شکل کې مخې ته دی چې هغه په خپله باندې یو ډېر ښه شاعر دی، یو ډېر ښه ادیب دی، یو ډېر ښه محقق دی، یو ډېر ښه نقاد دی او د هغه په برخه باندې هم چې کوم دی نو یو څو کتابونه مخې ته راغلي دي. په هغې کې یو د نصیر احمد احمدي د ناولونو د امفل سندي مقاله ده، تحقیق دی. دغه شانتې د هغې لومبی کوم کتاب چې و هغه په شخصیاتو باندې و، د هغې په ژوند باندې، د هغې په فن باندې، د هغې په فکر باندې، د هغې انټرویوز په شکل کې، د مضامینو په شکل کې او د مقالو په شکل کې مونږ ته مخې ته دی او د هغې نوم دی سپېڅلي. اوس د یو نږدې ورځو کې چې کوم د هغې نوی تحقیقي او تنقیدي کتاب راغلی دی نو هغه د علامه اقبال او د عبدالرحمن بابا د شاعرۍ کمپیریزن دی. لکه موږ د هغې تقابلي جایزه چې کوم ده، اگر چې د خوشحال بابا او د رحمان علامه اقبال تقابلي جایزې خو خلکو اخیستې دي، خو د رحمان بابا په هکله باندې د علامه اقبال سره جایزه په ډېرو کمو خلکو اخیستې چې یو پکې د مردان حمید حاطف صاحب دو کلندر گفت د هغه یو کتاب دی، هغه ډېر په محدوده پیمانه باندې دی او دې ته که موږ ګورو د عبدالرحمن بابا او علامه اقبال او چونکې دا په اردو ژبه کې دی ځکه چې د علامه اقبال شاعري په فارسۍ کې ده یا په اردو کې ده، نو سید الامین احسن صاحب هم چې کوم دی نو دا ضروري ګڼلې ده چې د رحمان بابا افکار د علامه اقبال د افکارو سره وسنجولی شي یا د علامه اقبال افکار د رحمان بابا د فکرونو سره موازنه کړي شي او اردودانو ته هم دا خبره ورسي. نو سید الامین احسن صاحب هم د دغه میر حسن احسن بابا په اولاده کې دی، د هغه لمسی دی او هغه کوم د شاعرۍ ګوټي چې ده، کوم جراثیم چې دي یا د ادب جراثیم چې دي، هغه د سید الامین احسن خیشکی په وینه کې شامل دي. نو دغه شاعري، دغه ادب هغوی ته په میراث کې پاتې شوي دي، را منتقل شوي دي
میر حسن بابا د خپل دور ډېر لوی شاعر او ډېر ښه ولسي شاعر و. هغه د خدای خدمتګار تحریک یو ښه غړی و، نامتو غړی و، او د هغوی یعنې د باچا خان سره اوږه په اوږه په سټیجونو باندې یا په افغان جرګه کې هغوی شرکت کړی دی، نظمونه یې ویلي دي او انعامونه یې ګټلي دي. لکه په افغان جرګه کې په 1915 کې یا 16 کې چې کومه مشاعره شوې وه چې دا چې لوړې ماڼۍ ښکاري دا د تلې برکت دی. نو په دغه کې چې کومو شاعرانو شرکت کړی و، کومو شاعرانو نظمونه ویلي وو، په هغې کې انعامونه هم مقرر شوي وو. او دغه انعام چې لومبی هغه د بدرخو سمندر خان سمندر ته د سرو زرو تمغه میلاو شوې وه، او میر حسن بابا د خیشکو ته د سپینو زرو تمغه په 2 نمبر باندې دغه انعام میلاو شوی او په هغې باندې چې کوم هغې چاربیته لیکلې وه نو هغه په هغه وخت کې ډېره زیاته مشهوره شوې وه. وروسته چې کوم دی د نوښار مرکزي ادبي جرګه چې وه یا پښتو ادبي جرګه چې وه دی د هغې ملګری او بیا وروستو د سید اکبر صابر صاحب په سرپرستۍ کې چې کوم مرکزي پښتو ادبي جرګه جوړه شوه نو د هغې هم د مجلس عاملې غړی پاتې شوی دی. نو میر حسن بابا د چاربیتې یو بهترین شاعر دی او د هغې د شاعرۍ د چاربیتو خصوصا 2 کتابونه چاپ شوي دي او دغه دواړو کتابونو کې په لومړي کې خو د چاربیتو سره سره د نظم نور اصناف یا د ولسي نور اصناف هم شامل دي چې پای کې رباعي، بګتی، نیمکۍ او لوبې یا سندرې یا رباعیات چې کوم ته مونږه یا د عام خلک چې کوم دي نو د رحمان بابا شاعرۍ ته یا غزلونو ته هم رباعیانې وایي، خو اگر چې هغه رباعیانې نه دي. دغه شانتې د میر حسن بابا د رباعي قسمه شاعري چې کومه ده نو هغه هم د غزل په هیت کې ده خو رباعي نه ده. رباعي د عربۍ ژبې لفظ دی او د ربع نه مشتق دی. ربع چې کوم دی نو 4 ته وایي او د عربۍ د اوزانو مطابق چې کومه رباعي لیکلی شي نو هغه په 4 مصرو کې وي او هغې خپل محسوس وزن، بحر او ردم یا آهنګ دی. لکه د خوشحال بابا یو رباعي به زه تاسو ته ووایم چې نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل جنګیالی راشي، خټک خو پرېږده په درست افغان کې عجب که هسې فرهنګیالی راشي. نو په اصلي معنو کې رباعي دغه ده چې د هغه لیکلې ده او د هغه نه مخکې روښانیانو شاعرانو لیکلي دي یا بیا د خوشحال بابا په اولاد کې اشرف خان هجري او عبدالقادر خان خټک لیکلي دي او بیا وروستو نورو شاعرانو ورته دوام بخښلی دی. نو میر حسن بابا دغسې رباعیات نه دي لیکلي څنګه چې هغه کلاسیکي شاعرانو لیکلي دي، بلکې زمونږ ولسي شاعري چې کوم ده نو هغه یا خو په لوبو کې ده یا په بګتو کې ده یا په نیمکو کې ده یا په چاربیتو کې ده یا په دغه رباعي په بحر کې ده. کومو ته چې د پښتانه د رحمان بابا غزلونو ته هم رباعیانې وایي نو دغه رباعي چې کوم دی نو هغه میر حسن بابا لیکلې ده. او میر حسن بابا چونکې تاسو ته ما خبره وکړله چې هغه د مرکزي پښتو ادبي جرګې نوښار د مجلس عاملې غړی هم پاتې شوی دی او بیا وروستو په خیشکو کې چې کومې جرګې یا ټولنې یا مرکې جوړې شوي دي نو د هغې غړی هم پاتې شوی دی او په هغې کې هم چې کوم دی نو خپل فعال کردار ادا کړی دی. ګرانو ګلونو کتونکو، میر حسن بابا چې کومه شاعري کړې ده نو هغه د وخت د غوښتنو سره سمه کړې ده. څومره دی د سرخپوش تحریک سره تعلق ساتلو، د خدای خدمتګار سره تعلق ساتلو، د باچا خان ملګرتیا کې د قوم خدمت کول او کلی په کلی ګرځېدل، کلی په کلی مشاعرې کول او د خلکو حجرې جارو کول، په دغه ټولو هلو ځلو کې د باچا خان سره شریک ملګری پاتې شوی دی. یو دوی او یو د خیشکو ملک شیر علي خان بابا چې په هغې باندې به هم مونږه ځان له په یو بل پروګرام کې خبره کوو او دغه شانتې د خیشکو څومره خدای خدمتګار چې استاد ملک
بابا او زین الملک بابا دا ټول چې کوم دي نو خدای خدمتګارو د باچا خان ملګري نو ګرانو ملګرو چې کوم چاربیتې د دوی مشهورې دي نو هغې کې دوه چاربیتې داسې دي چې هغه د احمدین طالب په دیوان کې هم شامل دي او دغه چاربیتې زه تاسو ته د هغوی سرنامې اورم نو شاید چې تاسو په ذهن کې راشي یا تاسو ته یاد شي چې ټیک د سکندر سینه د تخت جبین د چین لري ټیک د سکندر سینه د تخت جبین د چین لري او زلفې د فوجونه د ایټلی بلجیم د روس په شان نو دا یو چاربیته چې کوم دا نو دا د احمدین طالب په دیوان کې هم موجوده ده او بل چاربیته چې کوم دا د جنو په ټولي باندې یو ځل راښکاره شو د جنو په ټولي باندې یو ځل راښکاره شو دا د چاربیتې سرنامه ده نو دا چاربیتې چې کوم دي نو دا د میرحسن احسن بابا دي او د هغې په چاربیتو په کتابونو کې چاپ شوي دي ما تاسو ته وویل چې د هغې دوه کتابونه چاپ شوي دي یو د هغې کتاب د موران د پایې کې یوازې چاربیتې نه نوره شاعري هم شامله ده او بل کتاب د هغې دی د میرحسن احسن بابا چاربیتې دا د هغوی لمسی سیدالامین احسن خیشکی چاپ کړی دی او کله چې دغه احمدین طالب دا کتاب مرتب کېدو نو الله تعالی د غریق رحمت کی جنتونه نصیب شه رضا خان ناتار صاحب او بل ورسره ملګری فقیر خطاب ملنګ مندړ نو دغه مندړ صاحب او رضا خان ناتار صاحب چې په کومه شپه د خیشکو فرهاد محمد غالب ترین صاحب ډیرې ته راغلیو او دغه کتاب مرتب کولو نو په دغه وخت کې زمونږ د 400 د عمرزو ملګری حیران اقبال حیران هم الله دې وبخي هغې مو وفات شوي دي او فرهاد صاحب او زه په دغه شپه هلته موجود نو دوی د دغه کتاب پیسټینګ کولو یعنې د بټر پیپر نه په کاپو باندې لګولو او بیا به هغې چاپ کولو نو دغه چاربیتې پکې هم موږ ولیدې نو فرهاد صاحب ورته وویل چې دا دوه چاربیتې چې دي دا ما په خپله چې کوم دی نو د خیشکو د میرحسن احسن بابا نه اورېدلي دي او د هغې په کلام کې موجود دي د هغې په کتابونو کې او د هغې دغه یو کتاب موران چې دی په هغې کې چاپ دي نو لہذا تاسو دا د احمدین طالب په چاربیتو کې مه شاملوئ خو هغوی دا خبره ونه منله او ویل چې موږ د ډېرو کسانو نه اورېدلي دي چې دغه چاربیتې د احمدین طالب دي او هغې همغسې وکړل چې د هغې په دیوان کې شامل کړل وروستو چې د لایق زاده لایق صاحب د حیران اقبال حیران په وساطت باندې کوم کتاب د احمدین طالب چاپ شو نو په هغې کې دغه دوه چاربیتې نشته یا د هغې دیوان چې کله مرتب کړی دی میا وکیل شاه فقیر خیل صاحب د ساولډیر مردان نو په هغې کې هم دغه چاربیتې هغوی نه دي رانقل کړي ځکه چې دغه کتابونه هغوی ته د صحبت د مرغوز نه چاپ پاتې شوي او هغوی په خپل لاس باندې لیکلي نو په ځکه په دغه دیوان کې دغه دوه چاربیتې نه دي راغلي نو ګرانو کتونکو لومبی کتاب چې و موران دا په 1982 کې چاپ شوی او په دغه 82 کې هغې ما لیدلي چې کوترپاڼ ضلع نوخان کوترپاڼ علاقې ته هغې راغلي او یو لویه مشاعره د شپې هغې پکې شرکت کړی او دغه کتابونه هم ځان سره راوړي او موږ هم په هغه خوش قسمته خلکو کې یو چې دغه یو کتاب ته موږ هم اخیستی دی او دغه دویم کتاب چې دی نو هغه بیا وروستو احسان الله منیب په کمپوزینګ باندې هغې مصوفات شوي دي الله تعالی دې غریق رحمت کی احسن صاحب چې کوم دی نو په هغې باندې کمپوز کړو او بیا هغه کتاب چاپ شو نو دغه کتابونه د خیشکو د میرحسن احسن بابا د ژوند فن او د فکر ترجمان مجموعې دي دغه چاربیتې هم دغه شاعري هم دغه سندرې لوبې نیمکې او دا ټول څیزونه چې کوم دي نو د هغوی په کریډټ باندې دي
ځکه چې هغه یو ولسي شاعر دی او ولسي شاعر چې کوم دی نو هغه د ولس په زړونو کې دغه په ذهنونو کې ژوند کوي. دغه شانتې ګرانو کتونکو چې سید اکبر صابر صاحب کوم کتاب د نوخار ضلع د شاعرانو د مشاعرې یا د تذکرې په سلسله کې مرتب کړی دی د یو اواز په نوم باندې او د مرکزي پښتو ادبي جرګې د طرف نه چاپ شوی دی. نو په دغه کې هم د خیشکو د میر حسن بابا چاربیته شامل ده. فرقت تشو زحمت غواړم قربت د وصال تانه. فرقت تشو زحمت غواړم قربت د وصال تانه، اسیر یم دلگیر کوم ویر مدام رضان. نو دغه چاربیته د یو اواز کتاب کې د سید اکبر صابر په مرتب کړي کتاب کې شامل ده چې هغوی ته په ډېر زیات داد او ډاډ میلو شوی دی. نو ګرانو او ګلونو کتونکو چونکې د میر حسن بابا د ژوند حالات او واقعات د هغوی اولاد سره ډېر زیات دي او احسن صاحب په هغوی باندې په سپېڅلي نومي کتاب کې یو آرټیکل هم لیکلی دی. دغه شانتې هغوی باندې BS هم شوی دی او MPhil پې هم شوي دي او سندي تحقیقونه پې شوي دي. دغه کتابونه په هغې کې ډسکس شوي دي. دغه کتابونه موږ ته څه د احسن صاحب په ذریعه باندې را رسېدلي دي او څه موږ ته د میر حسن بابا په ذریعه باندې په خپله باندې را رسېدلي دي او موږ د هغې نه خوند اخیستی دی. موږ د هغې د حیز او لذت نه خبر یو او په چاربیته چې کوم زور دی کوم د جذبې هغه شدت دی پکې کوم رواني ده پکې یا کوم آهنګونه دي پکې نو هغه د پښتو شاعرۍ خاصه ده. دغه خاصه چې کوم ده نه په پنجابي شاعرۍ کې شته نه په اردو شاعرۍ کې شته او نه په سرایکي کې یا نه په بله ژبه کې. نو ټپه او چاربیته دا واحد داسې یو دوه صنفونه دي چې د پښتو دپاره مختص شوي دي یا د پښتو شاعرانو چې کوم دی نو په دې باندې تبازمایي کړې ده. اگر چې په هندکو کې هم چاربیتې لیکلي شوي دي او ډېر زیات چاربیتي شاعران لکه نورالدین اخون او امان اخون او امان ګجراتي او دغه شانتې نور محمد استاد دا بادشاه ګل استاد ډېر زیات نور شالي او د همایون همدرد پروفیسر د تحقیق تر مخه د پښتو ژبې اړومبی چاربیته چې کوم ده نو هغه د خوشحال بابا په دور کې فداګل پیډیا بابا باندې مشهور او هغه لیکلی دغه سړی د مردان سره هم تعلق ساتي په یو نسبت او د هزارې ضلع سره هم تعلق ساتي. نو دغه وجه ده چې په هزاره کې هم پښتو چاربیته چې کوم دی نو هغې وده موندلې ده او دغه چاربیتې د مولوي محمد اسماعیل صاحب په ذریعه باندې د میجر راولټي په کتاب د پښتونخوا د شعر هار و بهار کې په ډېر مقدار کې راغونډې شوي دي. اگر چې پای کې نور اصناف هم شته لکه غزل یا نظمونه یا رباعیات څه ته چې موږ هغه ولسي یا عوامي رباعي وایو نو هغه څیزونه پکې هم شته خو چاربیتې پکې هم په ډېر مقدار کې موجود دي. او که موږ سوچ وکړو ګرانو کتونکو نو د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ډېر داسې دغه دي د اوزان دي ډېر داسې بحرونه دي لکه هغه وایي که نه چې پښتو ژبه مشکله د دې بحر مونده نشي هم ما لره یو څو بحره په ډېر مخود راغلي یعنې په ډېر تلاش او په ډېر کوشش باندې مال یو څو بحرونه په لاس راغلي دي. نو په هغې کې چې خوشحال بابا کومه شاعري کړې ده نو هغه زیات تر چې کومه زورداره شاعري ده نو هغه د چاربیتو په آهنګ کې ده. نو دغه شانتې یا کشتي د زورورو سره مه کړه یا د دوی غوندې پیدا کړه مړوندونه او زه یې چا لره وهم قدرې چاز ده په وروسته دا تورې قلمونه. نو دا اوس د چاربیتې هغه آهنګ هم دی بحر هم دی او وزن هم دی. دغه شانتې که موږ د جدید شلمې څه دی روماني شاعر غني خان ته وګورو نو د هغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی نو د چاربیتې ډېر لوی مواد پراته دي یا د چاربیتې په وزن او په بحر کې هغوی شاعري کړې ده. نو دغه شاعري
ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو د میرحسن احسن صاحب په چاربیتو کې یا د هغې نه وړاندې په مخکنو چاربیتو کې چې دا د سیکانو د دور پیداوار دی. کله چې کلاسیک دور ختمیږي د هغې نه پس ته چې کوم دی سیکوالی دور شروع کېږي یا سیکوالی د دور نه مخکې چې کوم دی نو مغولواله وه، پښتو ادب کې مغولواله. په هغې باندې پروفیسر همایون همدرد صاحب یو کتاب هم لیکلی دی او دغه یو اصطلاح هم ده څنګه چې پښتونواله ده زمونږ دغه شانتې مغولواله هم ده. لکه په مغولواله کې همغسې د پښتونوالې په شانتې دودونه او دستورونه او رواجونه او کلچر چې څومره دی زمونږ ریچ یا غني نو هغه په مغولواله کې هم شته. لکه دا خلک هم چې کوم دی نو د پښتنو په شانتې میړني هم دي، بادران هم دي، باتوران هم دي، د تورې خاوندان هم دي، خو د هغوی سره قسمت یاوري کوله چې د هغوی فارسي ژبه چې کوم دی نو هغه د دربار ژبه هم وه او د عدالت ژبه هم وه، د سرکار ژبه هم وه. او که زمونږ پښتانه بادشاهان هم په دې منځ کې راغلي دي لکه احمدشاه بابا نو د هغوی د دربار ژبه هم فارسي پاتې شوې ده. دغه شانتې شیرشاه سوري د هغوی نه مخکې تېر شوی دی نو هغوی هم باندې دا الزام راځي یا د تنقید واردېږي چې دوی د خپل سرکار او د خپل عدالت او د دربار ژبه چې کوم دی نو هغه پښتو نه ده ګرځولې، فارسي یې ګرځولې ده. نو زما په خیال چې دا بې ځایه نه او په کار و چې دغه بادشاهانو زموږ څومره پښتانه بادشاهان دي که نه چې خوشحال بابا ووایي چې د شیرشاه او د بهلول خبره اورم چې په هند کې پښتانه وو بادشاهان. نو په هند کې پښتانه بادشاهان وو او فرید خان ذکر هم کړی دی او مغول ورته به هسې کار ښکاره کړم چې راځي را څخه رخ د فرید خان شي. نو دغه فرید خان او دغه شیرشاه سوري له پکار وو چې هغوی د خپل دربار د سرکار او د عدالت او د تعلیم ژبه چې کوم دی نو هغه پښتو ګرځولې وه. نو نن به هم چې کوم دی نو موږ ته دا مشکلات نه وو چې زموږ د بچو تعلیمي ژبه به نه انګریزي وه نه به اردو وه او نه به بله ژبه وه بلکې زموږ د تعلیم ژبه، د سرکار ژبه، د عدالت ژبه، د دربار ژبه دا به پښتو وه. څنګه چې زموږ دا د لارې کوڅې ژبه ده، د حجرو ژبه ده، د جوماتونو ژبه ده، د مکتبونو د مدرسو ژبه خو ده خو د دغه ژبه د سرکاري لیول باندې د سکولونو ژبه نه ده، د تعلیم ژبه نه ده. ځکه چې شاید زموږ حکمرانانو ته هغه معیار په دې کې نه ښکاري کوم معیار چې ورسره ورته په انګریزي کې ښکاري یا ورته په اردو کې ښکاري یا دا موږ دا ویلی شو چې دا د مارکیټ ژبه نه ده. مارکیټ په انګریزي باندې په اردو باندې جوړیږي ځکه چې هغه د اقتصاد ژبه ده. که دا هم د اقتصاد ژبه شي د مارکیټ ژبه شي نو دا به هم یا د کار ژبه هم وي او د دربار ژبه هم وي او د سرکار ژبه هم وي او د کار ژبه خو دا ده. زمونږ شاعران ادیبان د خدای لري چې هغوی پکې شاعري هم کوي، هغوی پکې نظم لیکي، غزل لیکي، سندرې لیکي، چاربیتې لیکي د میرحسن بابا په شانتې او نثر پکې لیکي، افسانې پکې لیکي، ناولونه پکې لیکي، ډرامې پکې لیکي یا نور ژانرونو باندې یا اصنافو باندې پکې کار کوي. نو دغه شانتې میرحسن بابا هم په خپلو چاربیتو کې د پښتو خبره کړې ده، د پښتونولۍ خبره کړې ده، د ننګ او د غیرت خبرې کړې دي او د خپل دور د اقتصاد خبرې کړې دي. لکه دا تاسو چې ما د هغې د لومبۍ دغه چې وویل که نه چې دا چې لوړې ماڼۍ ښکاري دا د تلې برکت دی. نو تله چې کوم دی نو د تجارت یو توکی دی. نو تجارتي توکي چې کوم دی نو دا زمونږ دا ژبه چې دا اقتصاد سره تړي. نو چې کله زمونږ ژبه اقتصاد سره وتړلې شوه نو د هغې خوند رنګ به هم سیوا شي او د هغې قدر او قیمت به هم پیدا شي. نو ګرانو او ګلونو کتونکو زمونږ په ضلع کې او بیا په خیشکي پایان کې یا په خیشکي بالا کې یا د خیشکو په میره کې ډېر داسې ګلونه راټوکېدلي دي، راغوړېدلي دي چې هغې زمونږ دا ژبه زمونږ دا ادب دا غني کړي دي او دی په خپل افکارو باندې
په خپلو اشعارو باندې په خپلو فکرونو باندې په خپلو نظریاتو باندې ښکلي کړي دي او ولس ته چې کوم دی نو یو پیغام ورکړی دی او دغه پیغام د خوشحالۍ دی د ازادۍ دی د آبادۍ دی د ملک د ترقۍ دی د ژبې د ترقۍ دی نو الله تعالی دې وکړي چې نور هم ډېر داسې شاعران ادیبان او په کام مین زلمي را پیدا شي چې هم د دې ژبې خدمت وکړي هم د کام خدمت وکړي هم د ادب خدمت وکړي څنګه چې د خیشکو د میر حسن بابا نوسه نن سبا لګیا دی سید الامین احسن خیشکی هغه د خپلې ژبې او د ادب خدمت کوي دې سره په څنګ کې چې کوم دی نو هغه عبدالله جان عابد ډاکټر صاحب فقیر محمد ډاکټر صاحب او زمونږ ملګری ګران پروفیسر همایون همدرد صاحب دی الله تعالی وبخي هغې یو برابر چې کوم دی نو کارونه کول لګیا او اوس هم چې کوم دی نو د هغې د پی ایچ ډي کوم مقاله چې بغیر د ډاکټرشپ نه پاتې شوی و هغه د کویټې پښتو اکیډمۍ چاپ کړې ده نو دا ډېره د لویه د زړه غټاوي خبره ده چې هغه هم د احسن صاحب په ذریعه باندې هغوی ته ورسېده او دغه کتاب چاپ شو نو دا هم د ضلع نوښار او د خیشکو یو فخر دی څنګه چې د ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب د خوشحال بابا یو نسخه د نام حق په نوم باندې را پیدا شوه او هغې په هغې باندې کار وکړو د هغې حاشیې ولیکلې فرهنګ یې ولیکو متن یې وله برابر کړو او هغه د کویټې اکیډمۍ چاپ کړو نو دغه شانتې نورو کارونو سره نورو حالو ځلو سره په کار دي چې زمونږ د زلمي کل هم د خپل اسلافو نه د خصوصا د ملک شیر علي خان بابا نه او د میر حسن احسن بابا د افکارو نه ځان خبر کی نو ګرانو او ګلونو کتونکو زمونږ دا شاعر دا ولسي شاعر دا عوامي شاعر دا ښه شاعر دا چاربیت شاعر اخون میر حسن خان احسن بابا د جون 1978 کې زمونږ نه جدا شو د هغې په وجود باندې خو موږ سره موجود نه دي خو د هغې افکار زمونږ په زړونو کې زمونږ په ذهنونو کې د هغوی د چاربیتو په شکل کې د هغې د شاعرۍ په شکل کې او د هغې هغه پیغامیزې شاعرۍ په شکل کې زمونږ سره موجود دي نو الله دې وکړي چې دغه مشران مونږ ونازو وقدرو او د هغې په درناوي کې مونږ لوی لوی پروګرامونه وکړو همدې سره زمونږ د امیل وخت سر ته رسي تر بل ګله پورې ستاسو نه اجازت غواړو د لوی الله په امان